دا که سړي نه سهار سنت پاتې شوه د لمر ختو نه بعد اعاده شته که نه د لمانځه نه بعد خو اختلافي شوه چې د امام شافعي صاحب دغه په رایه شته د موږ په رایه نشته خو که لمر وخوت د لمر نه بعد ختو نه بعد شته که نه ظاهره حدیث مبارک راغلی ده چې که چیرې چا نه د سهار سنت پاتې شوه بیا یې د لمر ختو نه بعد یې وکړي فلیصلیهما بعد ما تطلع الشمس خو موږ دا امر استحبابي ده هر ورد هر ذکر چې د خپل محل نه پاتې شو چې یو وارې تدارک ممکن و د هغه په عوض کې قضایي نه په سنتو کې وګورئ قضایي نشته یا قضایي په نیت نه خو بل د عمر عبادت وکړه چې خدای پاک د ثواب مقام د لاس نه درنه ونه باسي د شپې د تهجد کول پاتې شو د لمر ختو نه بعد بیا نفل وکړه د قضایي په نیت د شپې تهجد قضایي راګرځي نه دا معنا که هغه ثواب درنه پاتې شو خو اوس داسې عمل وکړه چې بېرته یو ثواب وګټې د سهار سنت نه پاتې شوه جمع دې ونیوه سنت پاتې شوه لمانځه نه بعد خو سنت بیا نشته لمر ختو نه بعد هم مستقل سنتو ګرځول نشته او الا که د دغې ورځې فرض قضا و او د لمر ختو نه بعد د فرض راګرځول سنت هم بیا کړی شي ورسره مجرد سنتو قضایي نشته که د دغې ورځې فرض پاتې و بیا خو سنت هم ورسره کړی شي خو د مجرد سنتو دغسې قضایي نشته یا د بلې ورځې د سهار مونځ راګرځي یا د هغې ورځې بیا د سنتو قضایي نه نشي راګرځولی خو مجرد د سنت چې پاتې شوه نو بهتره دا ده وایي چې په عوض کې بیا څه لږ عبادت سړی وکړي خو د هغه حیثیت نه ده د سنتو حیثیت نه ده په سنتو کې قضایي بېرته نشته دا د هغه نه د لمر ختو نه بعد افضل دا ده چې څه تدارکې وشي نور د دغه راوي په لحاظ باندې خبره شته چې څوک یې هغه دا روایت نقل کړی ده د نبي علیه السلام نه چې څوک یو رکعت سهار یې وکړو نو مخکې تر لمر ختو نه د سهار لمونځ یې نیولی ده نو خو دغه مسله مخکې موږ ویلي وو چې لمر کې راوخوت لمونځ پاسېدېږي خو داسې د راوي په لحاظ باندې خبره ده نو د سهار سنتو کې 3 سنت شوه چې په اول وخت کې سړی وکړي په خپل ځای کې یې وکړي قل یا الکافرون قل هو الله کې وایي که خپل ځای کې ونه کړو د جومات د باندې دی کې که جمع دننې ولاړه وه او که بیخي ځای نه و بیا د یوه مټې د ستنې شاته کې په سب کې دی نه کې اشد کراهیتن ده نو دا معنی مکروه تحریمي ده ثواب ګټې په عذاب لګیا شوې او چې یو سنت کې داسې سنت هم نه کې چې د منافق د لمانځه په شکل چې نه یې قومه یې نه یې جلسه یې چې نیت وتړل شو بیا د فرض او د سنت فرق نشته قیام کې فرض ده رکوع کې فرض ده سجده کې فرض ده قعده کې فرض ده هغه چې کوم شی کې واجب دی هغه واجب دی چې تعدیل د ارکانو ده چې کوم سنت دی هغه کې سنت دی نو بیا دې په صحیح طریقه باندې کې داسې نه چې نفس نوم ده چې جمع سنت رانه پاتې نه شي په تحیاتو باندې ملا ناست دی سنت هم ځوان ورسره پوره کړي سلام هم وګرځي په جمع هم شریک شي ملا په آخري رکعت آخري سورت شروع کړی فاتحه هم خلاصه ده ویم کم سورت چې دی تر څو هغه سورت رکوع خلاصوي دی بیا ورسره خلاص شي 2 رکعته سنت وکړي بیا په لمانځه ورسره شریک شي هسې خدای پاک هم دې په حال رحم وکړي یو ځای کې یو جومات ته ورننوتم د ما نه یو رکعت تېر ده مسبوق یم ځوانان هلکان دي ځوانان بالغ دي دا په مجلسو لګیا دي چې 2 رکعت کې امام رکوع ته لاړ او خو زه شا صف کې ولاړ یم 2 صف کې که په 3 صف کې په 2 رکعت چې امام رکوع ته لاړ دی لاسونه غوږو ته ونیو رکوع ورسره ونیو چې کله امام سلام وګرځو دیم سلام وګرځو اول رکعت یې بیخي کړی نه ده 2 رکعت یې تر هغه وخته خپل مجلس کو چې امام رکوع ته لاړ بیا دی ورسره لاړ چې څنګه سلام وګرځو دستي شو نور دومره ونه درېده چې اما رکعت خلاصوه خو یا به د پلار نه ډارېږي چې دا لمونځ دې ولې نه ده کړی یا به د ورور نه ډارېږي داسې لمونځ کوي یعنې خو نه یې وکړو لمونځ بیا لمانځه نه بعد دا بل ماښام کې بیا زه جګ شم څه بیان مې خلکو ته وکړم نو بلکل یې کوي نه دا د خدای د ډاره لمونځ نه شو خو د بنده د ډاره ده چې ودرېږه څوک به راته په کار شي چې سنت یې ولې پرېږدو دا خو د خلکو لحاظ کوي زر زر یې وکړه او بیا هلته په جمع کې هم شریک شي نو دغه کې لږ کوشش پکار ده